زه هیڅ کله ځان ته د دې اجازه نه ورکوم چې یو کتاب پیل کړم او پای ته یې ونشم رسولی. نیکمرغه کسان هغه دي چې یا خپله کتاب وایي او یا هم داسې ملګري او دوستان لري چې هغوی کتاب وایي او هغوی مطالعه کوي. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د بیل ګیټس د مطالعې طریقه، د هغه د کتاب د لوستلو ډول او همدارنګه دا چې هغه په خپل ژوند کې کوم کتابونه په کوم شکل سره مطالعه کوي د تاسو لپاره وړاندې کړم. بریالي کسان چې په ژوند کې ډېر لاسته راوړنې لري لکه بیل ګیټس، هغوی حتما مطالعه کوي. هغوی یو څه زده کوي. هغوی چې دغه ځای ته رسېدلي دي، هغوی چې په خپل ژوند کې ډېر څه لاسته راوړي دي، د هغوی یو راز د زده کړې دی. یعنې هغوی زده کړې ته، هغوی معلوماتو ته او هغوی اطلاعاتو ته ډېر اهمیت ورکړی دی. خو که نن ورځ موږ پام وکړو، موږ په هره برخه کې کولی شو په سلګونو کتابونه پیدا کړو. آیا دا ټول کتابونه باید موږ مطالعه کړو؟ نه، ځکه موږ دومره ډېر وخت نه لرو چې موږ دغه ټول کتابونه مطالعه کړو، بلکې موږ باید هغه موږ باید هغه اړین کتابونه مطالعه کړو او هغه کتابونه مطالعه کړو چې هغه زموږ په ژوند کې تاثیر راولي. د هغه لیکوال باید موږ وپېژنو، د هغه موضوع باید موږ وپېژنو او دا چې دا موږ لپاره کومه ګټه لري، د موږ په ژوند کې څومره تاثیر لري، هغه باید ټول مطالعه کړو. له هغې څخه وروسته موږ باید یو کتاب مطالعه کړو. او کله چې تاسو کتاب مطالعه کوئ، دا فکر تاسو مه کوئ چې دغه کتاب زه باید فقط مطالعه کړم، دغه کتاب زه باید فقط خلاص کړم، ختم یې کړم. نه، دا فکر وکړه چې د دغه کتاب څخه په خپل ژوند کې، په خپل کار کې چیرته ګټه اخیستلی شي، څرنګه ګټه اخیستلی شي. او کله مو چې کتاب مطالعه کولو، هغه حتما به په خپل ژوند کې عملي کوئ. داسې مه کوئ چې فقط کتاب وایي او نتیجه یې هیڅ نه وي، بلکې کتاب تاسو چې ویلو هغه باید عملي کړئ او په دې شکل سره، په دې فکر سره مطالعه کړئ چې دغه زه په کوم ځای کې کولی شم عملي کړم او په کوم ځای کې د خپل ژوند د هغه څخه ګټه واخلم. ډېر خلک دا بهانه کوي چې موږ وخت نه لرو، موږ نشو کولی کتابونه مطالعه کړو. د هغې لپاره زما په سپارښتنه دا ده چې تاسو کولی شئ مثلا موټرواني کوئ، تاسو صوتي کتابونه، تاسو غږیز کتابونه استفاده کړئ. تاسو مثلا هر ورځ 2 ساعته موټر چلوئ، 2 ساعتو کې تاسو کولی شئ یو کتاب یا 2 کتابونه په غږیزه بڼه هره ورځ تاسو مطالعه کړئ. یعنې که چیرې تاسو 2 ساعته هره ورځ، یعنې هر ورځ یو کتاب مطالعه کړئ، په یوه کال کې 365 ورځې دي، په یوه کال کې ته 365 کتابونه مطالعه کوي. که چیرې ته فقط په موټر کې کتاب وار وې، یعنې د غږیزو کتابونو څخه ګټه واخلئ. او همدارنګه که چیرې څوک بهانه کوي چې کتابونو دپاره زه پیسې نه لرم چې واخلم، ډېر اپلیکیشن دي په وړیا شکل سره تاسو کولی شئ هغه موبایل ته ډاونلوډ کړئ، هغه ډېر کتابونه پکې پیدا کېږي. نو غږیزه بڼه د کتاب چې ده یا هم ویډیویي بڼه د کتاب چې ده، هغه تر ټولو مؤثره لاره ده چې د تاسو وخت نه ضایع کوي، تاسو وخت هلته نه مصرفېږي، یا په لاره روان یا مثلا موټر چلوي یا په یو بل ځای کې چې هلته بل کار ته نشي ترسره کولی، هلته تاسو کولی شئ د هغه کتابونو څخه استفاده وکړئ. یعنې که چیرې ته هره ورځ موټر کې 1 ساعت ځې او یو کتاب اورئ، که هلته مؤثریت یې کم وي، ته یې سم نشئ اورېدلی، کولی شئ یو کتاب 2 ځلې واورئ. نو ته کولی شئ په یوه کال کې 365 کتابونه ته مطالعه کړې. که چیرې هغه تا په خپل مسلک کې وي، 365 کتابونه چې ته مطالعه کړې، ته یو متخصص کېږې د یوې برخې. نو وخت مو ډېر نه نیسم، اوس راځم تاسو ته د بیل ګیټس هغه کومه طریقه چې ده د کتاب ویلو لپاره، هغه د تاسو لپاره معرفي کوم. خپله بیل ګیټس به تاسو ته ووایي چې هغه کوم کتابونه وایي او په کوم شکل سره یې مطالعه کوي. ویډیو تر پایه سره وګورئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شریکه کړئ. زه هیڅ کله ځان ته د دې اجازه نه ورکوم چې یو کتاب پیل کړم او پای ته یې ونشم رسولی. کله چې د یو کتاب د مطالعې په حالت کې وای، باید دې ته پام وکړئ چې په بشپړه توګه تمرکز لرئ. په ځانګړې توګه کله چې کتاب داستاني بڼه ونه لري، باید نوي معلومات په پخوانیو معلوماتو او پوهې سره وصل کړئ. زما لپاره نوټ لیکل دا مرسته کوي چې ډاډمن شم د کتاب د مطالبو په هکله فکر کوم. که چیرې د کتاب د محتوا سره مخالف وم، ممکن ویل یې ډېر راته اوږده شي، ځکه چې د کتاب په څنډه کې نوټ لیکم. واقعا چې یو ستړی کوونکی کار دی او له خپله ځان سره وایم، او خدایه هیله ده یو څه ووایه چې موافق شم ورسره، تر څو کتاب پای ته ورسوم.
یو داستاني کتاب دی د انفینیټ جست په نوم چې تر اوسه مې پرېکړه نه ده کړې چې په ویلو یې پیل وکړم که نه، ځکه کله مې چې د اینډ آف ټور فلم ولیدلو ډېر مې خوښ شو. ډیوډ فاسټر والاس یو متفکر او غوره کس معلومیږي. که چیرې کتاب 200 یا 300 مخونه لرلی، خامخا مې د فلم نه لیدلو وروسته په لوستلو پیل کولو. اما کتاب ډېر اوږد او پیچلی دی او زه دا هم نه خوښوم چې استثنایي واوسم. قانون مې دا دی چې کتاب باید پای ته ورسوم. د وخت په تیریدلو سره طریقه بدلوم، اما د شپې کله چې ناست وم او کتاب وایم، کاغذي کتاب یا مجلل ولم، ځکه چې عادت مې شوی. ډېره د خندا وړ ده چې یو لوی بکس د کتابونو لرم چې له ځان سره یې سفر ته راسره وړم. ډېر لوی او حجم لرونکی هم دی. کله چې کتاب لولئ، هر ځلې باید لږ تر لږه 1 ساعت کښېنئ او مطالعه وکړئ. یوازې دا چې خپل فکر او ذهن دې ته چمتو کوئ چې کتاب د څه په اړه و ډېر وخت نیسي. کتاب ویل داسې نه دي چې 15 یا 10 دقیقې وخت ورکړو، اما مجلې یا د یوټیوب کوچنیو ویډیوګانو ته کولی شو لږ وخت ورکړو. له همدې امله زه هره شپه له 1 ساعت څخه ډېره مطالعه کوم تر څو وکولی شم هغه کتاب چې په لاس کې لرم ولولم او مخ ته لاړ شم.